بلند دارد. مسلمان به خاطر دفاع از دین، نوامیس ملی، عقاید شرعی خود بالایش فرض است که ایستادگی بکند. پیروز صاحب یو ډیر جالب آرام طبیعت درلودی. په خبرو کې به ډیر وخت پر ډیره جدي موضوع باندې په دومره آرام ډول باندې غږېدی چې زموږ په ټولنه کې دا یو نوی میتود و، د یو بحث و، د یو مسلې د تحلیل. یو خو دا دویمه خبر د پیروز دا و چې په کور کې له ښځې سره، له بچانو سره، له پلار سره، له ورونو سره، له خویندو سره، له میرمنو سره پیروز به ډیر آرام غږېدی، هیڅ وخت پر چا باندې غوسه کېدی نه. پیروز څرنګه چې یو دیني عالم و، نو تر ډیره حده پورې دلچسپي له دیني موضوعاتو سره درلوده. بیا په عین حال کې د ډیره هڅه کوله چې هغه دیني موضوعات په یو ډیر نوې بڼه باندې مطرح کړي، یعنې په هغه ډول باندې چې زموږ اوسنۍ ټولنې ورته اړتیا لري. د دین هغه تعبیر چې زموږ د ټولنې په زیان دی او اوس یې موږ له ګڼو جنجالونو سره مخ کړي یو، د په دې کې ډېر انټرسټ درلودی، ډېر زیاته لیوالتیا درلوده چې دغه موضوعاتو باندې ریویو وکړي، دا موضوعات په له فلسفي اړخه، د منطق له اړخه او همداراز د علومو د نورو برخو څخه په استفادې باندې دغه دیني موضوعات په یو داسې ډول باندې مطرح کړي چې ټولنې او عامو ګوړو ته ډېر په ګټه باندې تمام شي، نه دا چې زیان یې ورته ورسېږي. شهید پیروز از یک سو آدم جستجوگر بود، مطالعه‌گر بود و دائم در صدد ای بود که بر دانش خود بیفزاید. دچار ذهن متسلب نشده بود که فکر کنه با همون چیزی که به مدرسه خوانده یا به پوهنتون خوانده به نهایت دانش رسیده و ضرورت به دانش بیشتر نیست، بلکه در عمل آدمی بود که هر روز، هر ماه، هر وقت در صددی بود که چیزهای تازه بیاموزه و آثار این جستجوگری در نوشته‌هایش دیده میشد که ویژگی انسان‌های اهل فکر یکی همین است که مرز بر توقف ندارند در جستجو و مطالعه خود. علاوه بر این موضوع شجاعتش هم هست که در یک جامعه مثل جامعه ما که فکر کردن، فکر آزاد کردن و دیدگاه خود داشتن میتونه برای آدم تهدید آور باشه، خطرساز باشه و نه تنها از نظر اجتماعی و سیاسی بلکه ممکن از نظر جانی حیات نفر به خطر باشه و به او خاطر با این محاسبات است که خیلی ها دیگر نمیتونن پا به میدان بگذارن، ولی شهید پیروز از این هراس ها گذشته بود و رسالت خود میدانست به عنوان یک کسی که مطالعه میکنه، میفهمه چیزهایی را، خصوصا چیزهایی در رابطه با جنگ و خون و ویرانی که این جامعه گرفتار است. د ارواښاد پیروز تیزس دا و چې ارزښتونه د انسان د تعالی دپاره باید وکارول شي، نه دا چې انسان د مصنوعي او جوړو شوو ارزښتونو قرباني شي. یعنی دغه معادله او دغه معامله باید سرچپه وي. ارزښتونه، معنویات، باورونه د انسان د ژوند د ښېرازۍ دپاره، نه دا چې انسان د هغو باورونو او د هغو ارزښتونو قرباني شي چې د یو شمېر ځانګړو خلکو د ګټو متضمن دي. شهید پیروز ځکه مهم و چې د پښتنو، د افغانانو او خصوصا د پښتنو ترمنځ یې د دینی مفکورې په برخه کې د یو مهم پاراډوکس د ماتولو هڅه وکړه. دا مهم پاراډوکس دا و چې پښتانه که څه هم د نړۍ د نورو مسلمانانو په پرتله ډیر زیات دینداره او ښه مسلمانان وي، خو د دینی تفکر او د دینی فلسفې د تولید په برخه کې او د دې فلسفې د خپرولو په برخه کې متاسفانه داسې علما نه لري چې د راتلونکو نسلونو لپاره یو سرمشق وګرځي.
په اوسنۍ کوم دینی تعبیر چې د ملایانو لخوا وړاندې کیږي په دې کې تر ډیره حده پورې یو ډیر خشن تعبیر پروت دی له دین څخه چې هغه غواړي پر کوم دینی مفهوم چې دی له دین څخه اخیستی دی هغه په زور او یا هم جبر سره پر خلکو باندې ومني خو په پیروز کې طبعا دغسې یو شی نه و پروت چې هغه وغواړي خپله خبره په خلکو باندې په زور ومني دی تر ډیره پورې عقل و استدلال و منطق ته تسلیم انسان و دغه زه فکر کوم دغه طبیعي میلان چې په ده کې موجود و د دې سبب شو چې د په خپل د ده په افکارو کې تغیر راسي او دی د دین یو داسې سوله ییز تعبیر وړاندې کړی سي چې په هغه کې مینه یي په هغه کې الفت یي په هغه کې ګټه رسونې ارواښاد پیروز پیل کړی و په نړیواله سطحه د یو شمېر هغو متونو په معرفي چې د افراطي جریانونو له مزاج سره سم نه مثلا د نامتو افغاني الاصل هندوستاني دینی عالم او سکالر مولانا وحید الدین خان مشهور تفسیر ژباړ همداراز د غامدي د یو شمېر بحثونو ترجمه او د ټولو هغو متونو تبلیغ چې د افراطیت تشدد وینې بهونې او قساوت پر خلاف دي نو متجدد علماو دغه نقد هم له منځه یوړ چې سوچه اسلامي مفکوره هم چې دوی تعبیروي د په اوسني تعبیر سره نشي کولی چې د شلمې پیړۍ د وروستیو کلونو نړیوال نظام ته ځواب ووایي په دې برخه کې د اسلامي متنونو د بیا تأویل او تفسیر پروسه پیل شوه چې خصوصا په ایران کې د عبدالکریم سروش د محمد مجتهد شبستری د محسن کدیور او داسې نورو دینپوهانو په لاس باندې یو نوی نقدي سیستم رامنځته شو همدا پروسه په پاکستان کې هم فکر کوم د مولانا سندي شیخ مصلح الدین او بیا وروسته د جاوید احمد غامدي په څیر علماو دا پروسه را مخکې کړه که مو پام وي دا پروسه زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې په ایران او پاکستان کې پلی شوه افغانانو متاسفانه داسې فکري مکتب نه درلود یا داسې مدرسه یې نه درلوده چې ورته علما تربیه کړي او د افغاني ټولنې افغاني کلتور او افغاني عنعناتو په نظر کې نیولو سره د اسلام او افغاني کلتور د پخلاینې یو پلیټفارم رامنځته کړي په اوسني شرایطو کې په غیر پښتنو کې محمد محق او په شیعه ټولنه کې علي امیري هغه اشخاص دي چې تر هغه ځایه پورې چې زه معلومات لرم دغه منقد فکر لري او یو زیات شمېر ځوانان یې طرفداره دي شهید مولانا پیروز یوازینی پښتون عالم و چې په دې توانېدلی و چې د اسلامي مفکورې په چوکاټ کې وکولی شي چې پښتون نسل ته د یو نوي اسلامي روایت د وړاندې کولو هڅه وکړي له بده مرغه ډېر ځوان و او ویې نشو کولی چې دغه ارمان سر ته ورسوي موږ ته چې طالبان لخوا کوم کس را لېږل سوی و په کوټه کې البته دا پیښ په افغانستان کې په افغانستان کې موږ ته هېڅ هم نه دي ویل سوي چې تاسو دا کار کوئ په کوټه کې موږ ته چې کوم کس راستول سوی و هغه موږ ته په څرګنده وویل چې په هغه زموږ جهاد چې تاسو موږ په افغانستان کې روان کړی دی تاسو باید تر دې نظر تیر شئ چې دغه وجهات نه دی د خلکو ته وایي چې دغه یو ناروا جګړه ده چې په دې هېواد کې روانه ده نو موږ ته شخصا دغه موضوع راښول سوی وه په دې اړه باید تاسو د خپل دریځ څخه تیر شئ خلکو ته په دې اړه توضیحات ورنه کړئ ټولو
خپلو هغه فکر چې کم فکر دپاره چې ده کار کاوه چې په افغانستان کې سوله وه، د دې ملت دپاره یې سوکالي راوستله غوښتل، د دې خلکو د زده کړو، د دې خلکو د ښه ژوند لپاره. او هغه ځینو خلکو داسې تعبیر کوي چې دا یو پروژهیي غوندې کیسه یې درلوده، یا بل یا بل. دا شی سړی ډېر ځوروي. او دویمه خبر دا ده چې د کم نظام و د کمو خلکو لپاره چې پیروز صاحب قرباني ورکړه ده، خپل بچیان و، خپل کورنۍ و، هر څه یې پرېښول، د ده فکر، د ده مبارزه او د ده کورنۍ ته هغو تر ډېره حده پورې یو څه شمېر کسان یا استثنا خو د چا پر چم په هر شي کې، نو هغه چارواکي، هغه د نظام په رأس کې خلک هغوی د ده مبارزې ته، د ده فکر ته و دې ته یې شاور وګرځوله، پرېښوله. هغه څه چې ده لیکلي وو هغه ما مخکې د یو تفسیر یادونه وکوله چې ده په خپل ژوند کې ترجمه کړی دی، مخکې تر شهادت 2-3 کاله مخکې ترجمه سوی دی، تر اوسه هم چاپ سوی نه دی. نه په ملګرو کې داسې یو څوک راوړاندې سو چې دا د فکر یو تفسیر دی چې د په خپله خوښه باندې ترجمه کړی دی، او زموږ د ملت لپاره په اوس وخت کې سخت اشد ضرورت دی، او نه په چارواکو کې داسې څوک راوړاندې سو. نو دغه شی سړی ځوروي چې د پیروز مبارزه خلکو پر نیمه لار باندې پرېښوله. اوس د یوازې د ده کورنۍ وو، د ده ورونه نسي کولی چې دا شیان پر مخ باندې په یوازې ډول باندې یوسي، ځکه دا خو که یو ډول انسانان یا بشري قوه چې د هغه غواړي، بل طرف ته بیا مالي منابع هم غواړي، نو زموږ حالت خو داسې نه دی چې دا شیان مخته یوسو. دغه په خپل د لاس خط دی، دا د دفتري کتابچه ده چې د خپل کار نوټونه پکې اخیستي دي د راپورونو او د نورو کارونو لپاره. دا دواړه کتابچې د دفتري چارو سره تړاو لري. دا ځینې د پوهنتون کتابونه دي. دا د پوهنتون کتابونو کې چې کومو ورکې چوپې سوي دي د خپله د همده په لاس باندې چوپې سوي دي، لکه په دې کتاب کې دغه ورکه، او همداراز په دې کتاب کې بیا دغه یوه د خپله د ده په لاس باندې دا ورکې په دې کتاب کې چوپې سوي دي. دا معنا تر دغه ځای پورې دا کتابونه دوی ویلي دي، دا د پوهنتون کتابونه دي. دا بیا یوه پخوانۍ ژباړه ده چې یو کتاب پکې د ابن حزم په اړه دی ژباړلی دی. دا په خپله د همده د لاس خط دی.